تلاس که ټول ورځ قرآن وایا، ذکر و اذکار وایا او د الله د رضا دپاره د دې موبایلونه واوړئ. په رمضان المبارک کې د سترګو روجې درله ماتې کړلې، غوږونو روجې درله ماتې کړلې. ته به د اختر په شپه الله نه د فیسبوک اجر غواړې چې الله اجرونه تقسیموي، تا ته به څه اجر میلاویږي چې تا ټوله میاشت په فیسبوک کې تیره کړې ده او په تصویرانو کې دې یو هغه کس دی چې ښه صحیح روجۍ نیولې ده خو چې ماښام شو نو په حرام مالی روجه ماته کړله، بس صرف تنده میلاو شو نو نه څه لاړل نه څه رالل. الله سره د دې روجې قیمت نشته. دویمه ترجمه علما دا کی نه، روجۍ په حلال مال ماته کړې ده خو د غیبت، دروغ، ګانې بجانې او دا نو پریخي. نو الله وی ما ته خو صرف د خوراک ضرورت نشته، د غوږې روجه نه وه او د سترګو روجه نه وه، نو صرف تنده میلو شول. امام الانبیاء فرمایل من لم یدع قول الزور والعمل به. رب العالمین نبی علیہ السلام فرمائی چا چې په روجه کې دروغ پرې نه ښودل، والعمل به او په دروغ وی عمل پرې نه ښودو، دروغ وی پہ عمل کئی، فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ و شرابہ. اللہ وی ما ته د دسی ضرورت نشته دی چې دی صرف خوراک نه کې او څښاک نه کې، ما ته د دسی روجې حاجت نشته. رمضان او قرآن دا خو د قرآن میاشته، په قرآن باندې روجې لنډې کوي، په قرآن باندې روجې لنډې کوي. نو تا به قرآن باندې روجه لنډه کې او قرآن تلاس که ټوله ورځ قرآن وایا، ذکر و اذکار وایا او د الله د رضا دپاره د دې موبایلونه واوړئ. په رمضان المبارک کې د سترګو روجې درله ماتې کړلې، غوږونو روجې درله ماتې کړلې. ته به د اختر په شپه الله نه د فیسبوک اجر غواړې چې الله اجرونه تقسیموي، تا ته به څه اجر میلاویږي چې تا ټوله میاشت په فیسبوک کې تیره کړې ده او په تصویرانو کې دې تیره کړې ده. د رمضان المبارک میاشت تا سره موبایل لاس کې دی او تا تصویران اړول، یو تصویر د غیر محرم زنانه دی ولیده چې ودې لیده نو د سترګو روجه دې لاړله. روجې پې مه خرابوئ. د رمضان المبارک میاشت دې ته احتیاط وکئ او وایي دې قرآن ته به ټوله روجه ګورمه او د موبایل بدله کې به زه قرآن رالم په رمضان المبارک کې او د قرآن تلاوت په کوم او دا ټولې ورځې شپې به دا زه قرآن له ورکومه. به مې الله د غوږونو روجئ، به مې الله د سترګو روجئ، به مې الله د ژبې روجئ. دا روجې روغې الله له اوسو، روغې روجې د الله دربار ته حاضرې کو او رب العالمین به موږ له د دې روجو بدله راکوي. نو کوشش کو چې عبادت وکړو د رمضان المبارک په میاشت کې، دا ډیره قیمتي میاشت ده. تراویح کې اهتمام وکئ. علما وایي د ټولې میاشتې تراویح کول دا مستقل سنت دي او په تراویح کې د قرآن کریم ختم دا ځان له مستقل سنت